وی کله چې د وړوکي اختر سحر شي کنه الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړي لاړ شي دنیا ته کوزي شي لاړ شي دنیا ته کوزي شي فرشتي وی الله څه وکړو لاړ شي د هرې کوڅې په سر کې ودرېږئ او دا اواز کوئ چې اے امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه رب طرف ته اوځئ چې هغه ډېر ورکړه کوونکی دی هغه رب طرف ته اوځئ چې هغه د لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی نو چې کله د اختر سحر شي کنه دا فرشتي د کوڅو په سر کې ودرېږي او دا اواز کوي حدیث مبارک کې راځي صرف انسان نه اوري او فریان نه اوري د فرشتو د اواز هر څه اوري صرف انسانان نه اوري او فریان نه اوري هغه وایي اے انسانانو اے امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه رب طرف ته اوځئ چې ډېر ورکړه کوونکی دی لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی او چې کله دا انسانان راټول شي کنه عیدګاه ته او د اختر منځ وکړي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي اے فرشتو چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده فرشتي وي الله د هغه بدله دا ده چې مزدوري وکړه خو چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي کنه د هغه مزدوري دا ده چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي الله تبارک وتعالی فرمایي اے فرشتو زه تاسو ګواه کوم تاسو ګواه شئ په دې خبره باندې چې ما دوی ته د رجوع حکم کړی د روجې ونیوي ما ودره تراویح ویلي دوی تراویح وکړلې اے فرشتو تاسو ګواه شئ چې د دې رجوع په بدله کې د دې تراویح په بدله کې ما دوی له خپله رضا ورکړه زه ترېنه رضا شوم او ما د دوی ټول ګناهونه وبخل اے فرشتو تاسو ګواه شئ ما دوی وبخل زه ترېنه څه شوم رضا شوم او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي یا عبادي صلوني اے بندگانو زمانه وغواړئ فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زما دې په خپل جلال باندې قسم وي لا تسألوني اليوم شيئا نن چې تاسو زمانه څه شی غواړئ په دې ګاڼه کې کنه اے زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي نن په دې عیدګاه کې په دې ګاڼه کې چې تاسو د آخرت متعلق زمانه څه شی غواړئ زه درکوم د آخرت متعلق چې درنه څه غواړئ زه او دنیا متعلق چې رانه غواړئ که نه نو په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورم ډېر کله ته موږ دعاګانې غواړو د دنیا دپاره الله ماله داسې راکړې دا راکړې هغه راته میلاویږي نه نو په دې کې زموږ خیر نه وي ځکه یې الله تبارک وتعالی نه راکړي دې کې زموږ څه نه خیر نه وي خو دغه دعا بې پیدې لاړه نه دا الله تبارک وتعالی د آخرت ورسته سنبال کړې ده څومره دعاګانې چې تا په دنیا کې غوښتې دي دا بې پیدې نه دي تلي یاد درله الله تبارک وتعالی په دنیا کې هغه څیز درکړي چې کله پکې ستا خیر دی او چې کله پکې ستا خیر نه وي دغه څیز الله تبارک وتعالی آخرت ته انسان له سنبال کړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي چې د آخرت متعلق رانه څه غواړئ زه به الله درکوم او د دنیا متعلق چې رانه غواړئ نو زه پکې ستاسو خیر خواهی ته ګورم چې په دې شي کې ستاسو خیر شته او کو نشته نو کو خیر پکې خو په دنیا کې درله درکم او کو خیر دې پکې په دنیا کې نه نو دا دعا درله سنبال کما آخرت ته بیا الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما دې په خپل عزت قسم زما دې په خپل جلال باندې قسم وي زما دې په خپل شان باندې قسم وي لاسترن علیکم عثراتکم زه به ستاسو په ګناهونو باندې پرده راچوم اے انسانانو اے مسلمانانو زه به ستاسو په ګناهونو باندې پرده راچوم تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ اے انسان چې بالکل د ښکاره ګناه نه شروع کړی که نه الله تبارک وتعالی دې نه رسوا کوي خو چې کله د ګناهونو ښکاره شروع کړه الله بیا څه کوي رسوا کی الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي زه به ستاسو په ګناهونو پردې اچوم تر څو چې تاسو زما څه ساتو خیال ساتو او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي زما دې په خپل لوی شان قسم وي د قیامت په ورځ به زه تاسو کافرانو ته چېرته رسوا نه کړم زه به تاسو کافرو ته چېرته حدیث مبارک کې راځي وایي کوم مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي که نه کوم مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي نو دا کافر به ورله پیغور ورکړي اے تاسو خو لا اله الا الله کلمه مو ویله که نه په دنیا کې او مونږ خو ویله نو څه پیدا یې درکړه مونږ هم په جهنم کې او تاسو راسره په جهنم کې پراته یې نو چې کله کافر مسلمان ته په جهنم کې پیغور ورکړي چې تا ته ستا کلمې څه پیدا درکړه زما سره خو ته هم په جهنم کې پروت یې الله تبارک وتعالی به تمام مؤمنان د جهنم نه وباسي جنت ته به یې داخل کړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په ګناهونو پرده اچوم او زه به چېرته تاسو کافرو ته په ورځ د آخرت څه نه کړم رسوا نه کړم او بیا الله تبارک وتعالی په آخر کې اعلان وکړي الله تبارک وتعالی فرمایي اے زما بندګانو تاسو د عیدګاه نه واپس شئ خپلو کورونو ته په داسې حال کې چې تاسو ما وبخلی تاسو ته ما ټول ګناهونه معاف کړو او را روان وخت کې خیال کوئ چې نور ګناهونه درنه ونه شي
نو چې کله انسان د عیدګاه نه کور ته را رواني که نه دی په داسې حال کې را رواني چې په ده باندې ګناه نه وي په ده باندې څه نه وي ګناه نه وي نو د اختر په ورځ باندې پکار دا ده چې موږ د اختر ورځ په نافرمانو کې تېره نه کړو ځکه په دغې ورځ ته حدیث مبارک کې راځي دې ته یوم الجائزه ویلی شي د اختر ورځ ته یوم الجائزه ویلی شي د بدلې ورځ د بدلې ورځ نو اول خو دا ده چې دغه ورځ زموږ نه په څه کې تېره نه شي په غفلت کې تېره نه شي د الله په عبادت کې د اختر ورځ تېره کړو